بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په Adobe audition 3 کې دا طریقه درته ښیم چې موږ باید اوس په دې کې مکمل نعت څنګه جوړ کړو. ورځمه Adobe audition خلاصوم. اوس په دې کې یو ریکارډ راپورته کوم. دا مې راپورته کوي. اوس دا سلیکټ لګوم. افیکټیز ته ورځم. په افیکټیز کې رالم دلته VST ته. دا اول اټو ټون دی. ټون لګوم. ټون چې مې پر راپورته کوي اوس ټون پر رایله کوم. مظلومی خوندی پسل گوی تالی دی او کنا په دې کې اوس دا بټن وهم. دا ور مخته کوم. دا دلته وهم. دا یې پردې دي. مظلومی خوندی پسل گوی تالی دی او کنا وشڑا گالی خوچی تابا اوری دی او کنا وشڑا گالی خوچی تابا اوری دی او کنا پرامی دا غم جازرگی ارمان شلو ملگرو روزی تفاکتومو یک چشم دا بټن چې ووایه ګوره ساده اواز شو ده. بیا یې پر رایله کړم. اوس به دا ټون لږ وپیچو. وشڑا گانی خوچی تابا اوری دی او کنا اوس چې خوندور شو دغه یې پرده سوه. غم جازرګي ارمان شلو ملګرو روزې تفاکتومو یک چشمه شلو ملګرو. اوکې کوم یې. اوس دې ته ټون ورکول سو. خو ما صرف دغه یوه کړۍ درته راخیستې ده د دې دپاره چې تاسو د دې څه دا فایده واخلئ چې څه رقم موږ نعت جوړ کړو. دې کې دا ساوي په میان کې دي. دا ساوي به یې ور ختمې کړو. اوس دې ته کورس ورکول غواړي. دا دوه ته کورس ورکوم. دا دوه کړیو ته کورس پر راپورته کوم. دلته کلاسیک لیکلی دی. دا کورس دی. کورس طریقه چې دغه بس دغه جوړه طریقه ده، خو بیا هم په خپل طبیعت باندې هر څوک جوړولی شي. ګوره بټن بنده کې اواز ځین کاټ شو د کورس. چې رایله کې بیرته سم شو. دا مې پر اوکې کوي. اوس دا دوه واره ږدم. د دې دپاره دوه واره کوم چې لږ غټ شي. کاپي پیسټ. دا اوس دوه واره شو. دا هم کاپي پیسټ. اوس په دې کې یو داسې طریقه کومه چې دې ته یې پلاس صفایي ورکوم. دا لږ ځای مې سلیکټ کړي. افیکټیز ته رالم. په افیکټیز کې راځم دې ځای ته. کا وهم
په دې کې دا وهم، په دې کې دا وهم. دا چې دی ګوره دا کچره دونه کچره په دا اواز کې پرته ده، خو د موبایل ریکارډ دی. او دا چې بیا دی دا ټول نات سلیکټ کوي. اوکې مې ووایي. اوس ورځم افیکټس ته ریور راپورته کوم. اوس دا ریور دی، په دا طریقه باندې ما جوړ کړی دی. اوکې لګوم. بیرته افیکټس ته ورځم، ټیم ورک ډیلای لګوم. دلته چې رالم په دې کې د چا ډېره هیکو خوښه وي، د چا لږ ډېره خوښه وه د دې ورزیاته کې مطلب راپورته یې کوی. که د چا میده خوښه وه چې کښته یې در اواز ډېر لاندې هغه بیا دې خوا ته مخ ته بیایه. اوس پر دې خوا بیا هیکو ازانګه کښته کېږي. که دې داسې راوستی د دې حسابه خوا ته بیا ازانګه راپورته کېږي. خو موږ اوس ازانګه ډېره نه پورته کوو نه یې کښته کوو، پر 12 یې درو 11. بس ګورم یې مظلومي خوندې په سلګو مې تالي دي او کنه ژړاګانې خو چې تا به اوکې. اوس بیا ورځم افیکټس ته، دلته رالم، دا کمپریسر لګوم. مظلومي خوندې په سلګو مې تالي دي او اوکې. افیکټس ته ورځم، دلته راځم، دا ماسټرینګ له دا راپورته کوم. په دې کې اوس دا چې دی دا اواز راباسي، دغه اواز راباسي او دا نشان یې لکوم، دا اواز ډکوي. تا ته خپله اندازه درکوي، ته اوس ورته ګوره. مظلومي خوندې په سلګو مې تالي دي او کنه ژړاګانې خو چې تا به اورېدې او کنه ژړاګانې خو چې تا به اورېدې او کنه مظلومي خوندې په سلګو مې تالي دي او کنه ګوره دا مې وربند کړي. ګوره دا مې وربند کړي، اواز یې کښته سو، اوس اواز راپورته کوي. اوکې سو. په دې کې صفایي ورکوم. بیا رالم دلته، دا مې ووایي دا کچره کې پاته ده. اوس په دې کې یو ماسټر لا ورکوم، کلاسیک ماسټر. دلته رالم افیکټس ته، دلته رالم، په دې کې کلاسیک باندې ولاړم، دا ماسټر دی. نات مې سټارټ کړي. اوس دا ورپورته کوم، دا غمیانو ته ګوره در درو پورې یا 2 یا 3. اوکې دا اوس تیار سو، بالکل دا اوس برابر سو. دا کټایانې کې وکړه، دا اوس جوړ نات سو. دلته رالم سیوم یې، په دې ځای کې مې ورته ولیکل نات. اوس دا راکښته کوم، اوس دا دی پروت دی، ثابته نات سو. بس په دغه طریقه باندې ټول تاسې جوړولی شئ.